څه چل دی مورې؟ یو خو د کافر مال کله چې ته راننوځو ستا په سترګو کې اوښکې وي، چېرته خوشحاله مو نه لیدې؟ شیرباز خانه، د مور خوشحالي خو اولاد وي، او چې اولاد خفه وي نو مور به څنګه خوشحاله شي؟ ترونوي، په دې کور کې بیا داسې کم شرک را پرېوته. د شګفتې د رښتې خبره بیا ورانه شوه شیرباز خانه، بیا ورانه شوه. ډېرې چغې مه وهه شیربازه، ما ستا د خور د رشتې نه ځکه انکار وکړو چې زه یو شریف سړی یم، او زه دا نه غواړم چې زما راتلونکي نسل کې د بدماشان پیدا شي. وکیل صاحب، دا انکار ستا مرګ هم جوړېدی شي. نو بیا ګورې څه ته ډز کوه، زه به دا وګڼم چې یو بدماش ورور خپله خور په زور زما زوی له ورکوي. نه وکیل صاحب، نه، دا خبره نه ده، خو صرف دومره راته ووایه چې ستا د قانون په کم کتاب کې دا لیکلي دي چې د یو بدماش خور د یو وکیل انګور نشي جوړېدی. د شرافت په کتاب کې د شرافت ټیکهداره په کولا او غوږونو باندې واوره چې زما خور د واده سره جوړه نشي اچولی، نو ته به رانه هم د خپل زوی په سر باندې د واده څېره هېڅ چرې ویننې، هېڅ چرې. دا دې خو ونه کړه داجي. غلی شه، دا بدماشان زه ډېر ښه پېژنم. د یو ورور سزا خور له ورکول ډېر زیاتې دی داجي، ډېر زیاتې دی. سلام کوم خان بابا. خان بابا، هوښیارانو رښتیا ویلي دي، لاس چې مات شي نو غاړې لځي. ولې زما شان شوکت رعب داب او دبدبه ختمه شوه سکینې؟ نه خان بابا، نه، بالکل نه، خو وخت بدل شو، زمانه بدل شو خان بابا. خانو د دې مطلب خو دا ده چې د خیبر خان خلاف په بغاوت کې ته هم شامله یې؟ نه خان بابا، نه، خدای دې نه کړي. ما ته پته ده چې زما پلار څوک دی، زما په وجه دې زما د پلار سر ټیټ شي. هېڅ چېرې نه خان بابا، دې نه مخکې د بالا خدای مرګ راولي خان بابا، مرګ راولي، مرګ راولي. خان بابا، په ژوند کې پړومبي ځل ستا نه څه غوښتوله راغلم، خو چې انکار راته ونه کړې، زما په جولۍ کې زما د ورېرې ورونو خوشحالۍ واچوه خان بابا، خوشحالۍ واچوه. خان بابا، ختمې که دا دشمنۍ او طرفګنۍ، ختمې که.